د عوایدو او ګمرکونو معینیت د غونډو په تالار کې د 22 نوو مقرر شوو کارکوونکو لپاره د سکتا سیستم د غوره او مؤثرې کارونې دوه ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید. د ظرفیت لوړونې دغه دوه ورځنی ورکشاپ چې د عوایدو لوی ریاست له لوري کارکوونکو لپاره چمتو شوی و، پکې د عوایدو ریاست په مربوطاتو کې 22 نوو مقرر شوو کارکوونکو برخه درلوده چې د سکتا سیستم اړوند بشپړ معلومات ورته وړاندې سول، تر څو په راتلونکي کې په ښه بڼه له یاد سیستم څخه ګټه پورته او د هیوادوالو کارونه پر وخت او له ځنډ پرته ترسره کړي. د عوایدو سیستم کارپوه ښاغلی عبدالجلیل عمري چې په یاد ورکشاپ کې د روزونکي مسؤلیت درلوده، یاد ورکشاپ د عوایدو ریاست کارکوونکو لپاره په ځانګړې توګه هغوی چې د عوایدو د بررسۍ په برخه کې په دندو بوخت دي ګټور بولي. نوموړی زیاتوي چې د سکتا سیستم په کارولو سره کارکوونکي په کمه موده او دقیقه بڼه بررسي او راپور جوړونه ترسره کولی شي. این برنامه آموزشی خصوصا به کارمندان بررسی که جدید شمول باشه و از وقت باشن بسیار یعنی ارزش داره تا در بهبود جمع‌آوری عواید و بالاتر بردن عواید دولت کمک میکند. د یاد ورکشاپ ګډونوال دغه ډول اقداماتو ستاینه کوي. داسې ورکشاپونه د کارکوونکو د ظرفیت لوړونې لپاره اغیزمن ګڼي او غواړي چې په راتلونکي کې د ظرفیت لوړونې پروګرامونه او ورکشاپونه ډیر سي، تر څو د امارتي ادارو د کارکوونکو کاري وړتیاوې لوړې، پر وخت او چټک خدمات ترسره کړي. دغه سیمینارونه موږ لپاره ډیر ارزښتمن دي. دا د کارونو په اهمیت باندې ډیر خورا مهم تاثیر لري. نو موږ د خپل رهبرۍ نه غواړو چې هر وخت دغه سیمینارونه دایر شي. دغه رقم ټریننګونه چې موږ ته جوړیږي سیمینارونه نو ډیر ګټور او ډیر مفید تمامیږي. موږ هم خواهش ده له مشرانو نه چې داسې ټریننګونه نور هم اضافه کړي. د عوایدو ریاست له لورې بار بار د کارکوونکو ظرفیت لوړولو په موخه بیلابیل پروګرامونه ترسره شوي چې دا لړۍ به د لا اغیزمنتیا په موخه دوام ولري.